السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا د یوټیوب په پاڼه پښتو ادبي کاروان باندې در سره مخ یم. غواړم چې د سلماناز اداس خور یوه خورکۍ ده، ګل یا تخلص دی، د هغې یو غزل در سره شریک کړم. سلماناز اداس خور وایي چې زما د ګرانې خورجانې ګل انتخاب غزل تاسو ټولو ته ډالۍ. وایي چې نور څه ستا غمونه و زغمل مې او ژړل مې، بیلتون راکړي زهر و خوړل مې او ژړل مې، چې ته به مې پرې غوښتې زه سرتوره ورله تلم او هماغه زیارتونه و ویشتل مې او ژړل مې، ما خپلې چاودې شونډې کړې ټکور ستا په عکسونو، سیزل مې ټولول مې ښکلول مې او ژړل مې، همزولې قسم راکړلو خندا یې رانه غوښته، ما ټولې په ژړا کړې چې خندل مې او ژړل مې، بیګا مې زړه راټول کړو د بایللي یار واده له، په ډک زړه اتڼونه و کول مې او ژړل مې، هندارې نه مې سوال په غریو نیولې اواز وکړو چې څوک به راته وایي اوس چې ګل مې او ژړل مې، چې څوک به راته وایي اوس چې ګل مې او ژړل مې.